اسلام الدین یو ملګری دی وایي چې زه سوال کوم خو ما ته پته ده چې ته یې اګنور کې، جواب یې در سره نشته. آیا علي خان کوم غلط لفظ استعمال کړی و چې پښتون ته یا دین اسلام ته پې ټیس رسېدلی و؟ ملګرو سلامونه مې واخلئ. څنګه چې ما ویلي یو ویډیو مې کړې وه 2-3 ورځې وړاندې چې تاسو به سوالونه کوئ، زه به د هغې جواب راکوم. نو دا ورځې مې پکې ځکه واړولې ما چې سوالونه راشي. خوا او شا د 1000 نه بره سوالونه راغلي دي. ګرانه به شي، روژه هم ده چې دا ټول سوالونه جواب کړم، خو کم چې پکې بنیادي سوالونه دي یا دا لړۍ به جاري وي په دې بنیاد باندې خدای ګواه دی ډېر په یو آسان غوندې ماحول کې، په فرینک موډ کې په ډېرو سوالونو به زه هم نه پوهېږم، خو زه به تاسو له ګورم، ریسرچ به کوم، دانشورانو نه به تپوس کوم، پوهانو نه، او په کومو چې زه پوهېږم هغه به زه تاسو ته وایم. به هر حال خبرې ډېرې سره یو چې د معاشرې اصلاح به د ځان نه شروع کوو. نو چې په کومه خبره پوهېږم هغه به تاسو ته ښیم، چې په کومه نه پوهېږم هغه به تاسو نه زده کوم، بل نه او شریکو به. حدیث شریف مفهوم دی چې په تاسو کې بهترین هغه دی چې علم زده کړي او نورو ته یې وښیي. نو د علم تبادلې به کوو. راځم سوالونه ډېر دي ځکه به خبرې لږې زر کوم. زمونږ اسماعیل سواتی یو ځوان دی، هغه سوال کړی دی چې په پښتنه معاشره کې د سوشل میډیا څه کردار دی؟ سوشل میډیا نه موږ څومره ګټه واغسته او څومره تاوان سره مخ شو؟ نه یوازې پښتنه معاشره بلکې په هره معاشره کې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو ډېر بنیادي کردار دی. د مین سټریم میډیا نه زیاتره نیوز، خبر، انفارمیشن، اشتهار اوس راغلی دی دغه نیو میډیا ته، سوشل میډیا ته. هغه که ټویټر دی، هغه که یوټیوب دی، هغه که لینکډ ان دی، هغه که انسټا ده، هغه که فیسبوک دی. د دې کردار انتهایی اهم دی. پښتنو ته څه ګټه واغسته او څومره تاوان سره مخ دي؟ حقیقت دا دی چې تر دې دمه د دې نه چې کومې بنیادي لوی ګټې، که هغه د علم په بنیاد دي، هغه د پیسې ګټلو په بنیاد دي، هغه د یو بل سره د کمیونیکیشن په بنیاد دي، یا نور د ریسرچ په بنیاد دي، رښتیا خبره دا ده اول ما او بیا لا نورو پښتنو ته لا هغه ګټه نه ده اخیستې. موږ لا اوس د ارتقایي عمل نه تېرېږو، یو بل ته پې لا بدې ردې ویو، کنځل کوو. دا به وخت الي چې د دې نه موږ ګټه واخلو. دویم سوال زموږ میا ایاز احمد صاحب کړی دی چې افغان صاحب ډېر زبردست زما سوالونه د جواب په هیله، سوالونه یې ډېر دي، زه به یو سوال نیم رالم ځکه چې نور ملګري دی هغه هم جواب کو. پښتانه به څنګه په دې پوه شي چې دنیا د سوشل میډیا نه فایدې اخلي، مونږه پرې تربګنۍ، دښمنۍ او رد کار او خاټک شو؟ دا هم هغه سوال دی. دویم دا که دلته څوک د کار خبره هم کوي، مخالفت ورسره د هرې خبرې سره ډېر کیږي. دریم سوال دا دی چې آیا مونږ داسې ولې کوو چې مونږ د سوشل میډیا خپل کاروبار، مونږ په سوشل میډیا خپل کاروبار وکړو، مونږ خپل ساک سوکړک شملې مارکیټ کو. څلورم سوال په کار ده چې سوشل میډیا سیمینار منعقد کړی شي او هرې علاقې ځوانان پرې پوه کړی شي. ډېر ښکلې خبره. یو خو دا کړې ده چې یاره هره خبره خلک مخالفت کوي، داسې کار دی. هره هغه معاشره چې هغه ترقي کوي، پرمختګ کوي، په هغې کې به مخالفت وي، په هغې کې به تنقید وي، کریټیسزم به وي. له دې نه به یېرېږو نه، دې سره به جاري اوسو. خو موږ به په دغه ټول یلغار کې، اړیګړي کې، طوفان سیلاب کې مثبت کردار لوبو. مخالفت نه چې کوم سړی یېرېږي دی ترقي نشي کولی. مخالفت به د بدنیتۍ، تنګ نظرۍ او نفرت درجې ته نه رسوو. نور مثبت مخالفت ښه شی دی، تنقید ښه شی دی، پازیټیو دا پکار دی، سره معاشره ترقي کوي، دې نه به نه یېرېږو. دا زما لړۍ د دغه سلسله ده چې زه غواړم چې د ځوانانو تربیت وشي. ما چې څه زده کړي دي په جرنالیزم کې، په ډپارټمنټ کې، په ښه ادارو کې، نو دا ټریننګز هم پکار دي. زما خپله هم دې ته اراده شته دی، یو اکیډمۍ ته مې اراده شته دی. ځوانانو موږ ټریننګ وکړو په سوشل میډیا باندې، په کمیونیکیشن باندې، د دې نه د ارننګ په باره کې، یا د فوټوګرافي یا ویډیوګرافي یا ایډیټنګ یا کیمرا ورک. نو پکار دي ټریننګز، ډېر لوی سپیس دی دلته. پکار ده چې خلک موږ په ډیجیټل میډیا باندې پوه یو. مخکې بل سوال زمونږ یو ملګری دی امداد خان ویوز په دې نوم باندې دی اکاونټ دی. وایي مشره زه د صحافت لوړې زده کړې کوم او جرنالیزم ایتکس، دو ته جرنالیزم ایتکس لیکلی دی خو دې ته جرنالیسټک ایتکس وایي، باندې خلک خبرول او پوهه کول ډېر اړین دي ځکه چې نن سبا صحافت د ایتکس مکمل خلاف روان دی. تاسو خبره ډېره صحیح ده، ټیک ته دی. وایي چې آنلاین کورس پکار دی، بالکل دا هم دغه خبره ده. زمونږ بل یو ملګری دی شیر زمان ټکر صاحب، د سوال راغلی دی چې مونږ پښتانه څومره درانه وو خو سپک شو. یو مونږ په یو کلي کې یو، د یو بل نه روک شوي وو،
مونږه بانډچیانو چې کوم وخت کې نو سادهګانو رحم اوس ښار ته شو نو زړه باندې کلک شو. افسر افغان صاحب ډیره ژوره خبره وکړه، خوشحاله راته اوسئ. بهرحال د خو زمونږ یو بل ملګری دی، د هغه نوم دی کمال احمد صدیقي JMC. دی وایي چې ماشاءالله greatly appreciated your helpful services for the social media platform. I am Kamal Ahmad Siddiqui. Dear bro, day by day the social media activists are getting against each other. They have lost their tolerance, honesty, commitment, politeness, and they don't follow the basic principles. Social media platform سوال در سره we need to learn. ټیک شو، ده هم دا کمنټس کړي دي، ډېره زیاته مننه یې کومه. باقاعده موږ له زده کړې پکار دي. زمونږ شمس بنیری وایي چې افغان صاحب د چا چې دلیل او مکالمه زده وي کنځل وغیره نه کوي، خپل دلیل او مکالمې لارې مخکې. بالکل ټیک خبره کوي. ملک ماجد خان وایي مایک راغستل او کیمرې ته ودرېدلو نه مخکې یو سړي ته څومره پوهه او علم ضرورت دی، مطلب څومره تیاری ده ته پکار ده، آیا د سره ډیګري یا نه. ډېر ښکلی سوال یې کړی دی. هر هغه سړی چې دی کله کیمرې ته کینی، دی مایک راخلي، ملګرو تاسو یقین وکړئ مایک او کیمره باندې کیناسته خلکو ته پیغام ورکول دا یو ډېره لویه ذمهواري ده، ریسپانسیبلیټي ده. دا د دې نوم نه دی چې د ځان د مشهورتیا لپاره مایک راوالی او چې څه دې هم په خوله راشي هغه شروع کړي. نه، دا به مقدس امانت ګڼي. د الله چې کومه ژبه د ګویایي توان کوم گفتار موږ له راکړی دی دا یو دم الټه کېدی هم شي که موږ چېرته په دې غلط استعمال کوو، د دې کنځلو بدو ردو کې استعمالوو. نو په کار ده چې اول خو پروفیشنل ډیګري وي د هر فیلډ، نه یوازې د جرنالیزم بلکې د هر فیلډ، ځکه چې ایکسپرټ چې وي نو هغه ښه رای ورکولی شي. خو که ډیګري نه هم وي نو دومره علم، کتاب، پوهه، حجره، جومات مشرانو سره کېناسته پکار دي چې زموږ خبرې تللې وي، جوکلې وي. هغه وایي چې پهلې تولو پیر بولو، چې زموږ په خبره کې نفرت نه وي، بدنیتي نه وي، تنګ نظري نه وي او ژبه مو پسته وي. موسی علیه السلام چې کله فرعون ته تله نو هغه ته دا حکم وکړی شو چې لهجه دې پسته کا، ژبه دې شیرینه کا، خبره به ښکلې کې، نرمه به کې. نرمي ډېر اهم شی دی. نو د خبرو اول چل زده کول دي، بیا له خبره کول دي. معاذ خان KPK ویر، چونکه دا KPK نه دی، دا KP پکار دی، دا KPK آفیشلی دا ټیک نه راځي. دی وایي چې سوشل میډیا خو پښتون قوم نه علاوه هر قوم استعمالوي او مثبت سوچ ترې اخلي. بیا صرف او صرف پښتون ولې منفي سوچ ترې اخلي؟ آیا دا پښتون قوم خراب دی که نه سوشل میډیا خرابه ده؟ یعنی سوشل میډیا استعمال باقي قوم او پښتون قوم ترمنځ فرق څه دی؟ باقي قوم څنګه استعمال او موږ څنګه؟ خاص سوال ټول یو دی. معاذ جانه ډېر ښکلی سوال دی کړی دی. دې ته به حوصله نه بیلو. ما مخکې یو نظم لیکلی و چې مبارزه به کوو خو حوصله به کوو. حقیقت دا دی چې ستا اراده کله پاکئ، سوچ دې مثبتي، انسانیت ته ښکلی سوچ لري نو ته مایوسه کېږي نه. د دنیا هر قوم، تاسو یورپ راواخلئ، دا نن چې موږ د امریکې مثال ورکوو، د لندن یا د جاپان په هیروشیما باندې بمونه غورځولی شوي دي، اټم بم. بیا هغه قوم راوچت شو او هغې ترقي وکړه. امریکا د کوم حال نه تېره شوې ده، د یورپ پوره ډارک ایجز که تاسو وګورئ که نه، په هره معاشره کې ارتقا کېږي. دا حل په یورپ کې هم ړومبی ړومبی د ارتروډاکس او کیتولیکس او د یو بل داسې په دلو دلو وجلي دي، قتل کړي دي. هر نوی شی چې معاشرې ته راشي نو د هغه ښه او بد اړخونه وي. دقسې دا نیو میډیا یا سوشل میډیا یا فیسبوک وغیره زمونږ چې څومره دا نوې میډیا ده دا پښتنو ته نوې نوې راغلې ده. موږ خو اوس په دې باندې پوهېږو، موږ ته خو پته نه وه اوسه پورې چې دا به څنګه استعمالوي، اکاونټ به څنګه جوړوي. نو هر نوی څیز چې راځي دا د ارتقایي عمل نه تېرېږي، په دې کې خنډ و خار وي، سختې نرمې وي، بدې ردې وي، سیلې طوفان وي. دې ته به حوصله نه بیلو. قام هم ټیک دی، سوشل میډیا هم ټیک ده، خو په هره معاشره کې ما تاسو ته وي ښه او بد وي، تیاره او رڼا وي، رحماني قوت او شیطاني قوت وي. تاسو وګورئ په یو کور کې یو ورور بخۍ بل به بدي، په چمګاونډ کې یو تر زوی بخۍ بل به بدي، په ضلع کې څه خلک بخۍ څه به بدي. دا دنیا ده. د ادم نه واله تر دې دمه پورې د خیر او د شر تضاد دی، د رڼا او د تیرې تضاد دی. دې ته به حوصله نه بیلو. خو کمال دا دی چې موږ څه کوو په دې کې. آیا په ښه څیزونو کې خپله ګیټۍ ور اچوو که په بدو کې؟ نو دا به د وخت سره سره ټیک کېږي. په دې به خبرې کوو، دې باندې به ټریننګز کوو، یو بل سره به مکالمه کوو، ژبه به مو پسته وي، کنځل به نه کوو. نو ستا خبرې ټولې په خپل ځای ټیک دي. د دنیا هر قوم د دې ارتقایي عمل نه تېر شوی دی
اولې بدې ورځې لیدلې دي، بیا په هغې کې پوهان راغلي دي، دانشوران راغلي دي، عالمان راغلي دي، محنت یې کړی دی، استادان راغلي دي، پروفیسران راغلي دي، او قام یې د دغه خټو نه، د دغه تیرو نه، د دغه بدنیتۍ او تنګ نظرۍ نه راویستی دی. نو دې ته به حوصله نه بیلو، موږ به خپل کار کوو. سمیع الله جان افریدي وایي چې ډېر زبردست په دوبۍ کې الحمدلله موږ ډېر وخت وشو. دلته یو عجیبه او ډېر زبردست قانون دا دی چې په بل سړي کې به کار نه لري، چونکې دا 2023 دی، هر چا ته ښه او بد معلوم دي. نو د سوشل میډیا استعمال بالکل دی ټیک خبره کوي. د بل کې کار نه لرل دا د اختلاف احترام دی، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ته وایې چې نه که بل هر څه کوي په دې دنیا کې څه څیزونه دي که نه چې هغې ته یونیورسل ټروت وایي، څه حقیقتونه دي. لکه اوس دا حقیقت دی چې جامو سره به ګرځئ. که اوس یو سړی وایي چې ما کې به د چا کار نه او زه په پښتنه معاشره کې بغیر د جامو نه ګرځم، نو داسې هم نه ده. معاشرې داسې هم نه چلیږي، اړی ګړی پکې جوړېږي، روانېږي. هر هغه کار چې کائناتي صداقت دی نو هغې کې به د حق او د رښتیا سره ودرېږي، د ښه او د بد تمیز به کې، دغه ډېره ضروري ده. ښه دغسې زمونږ شهاب علي شهاب صاحب وایي چې افغان صاحب دا کومه لړۍ چې تاسو شروع کوئ نو فکر کوم چې دا به زموږ په شان ځوانانو ته ګټوره ثابته شي. بالکل کوشش به مې دا وي څه سوالونه وي هغه تاسو کولی شئ، خو سوالونه ډېر زیات دي او په دې ډېرې خبرې کیدی شي. روح الله صاحب وایي چې افسر افغان لاله پوښتنه زمونږ دا وي چې مونږ سوشل میډیا باندې څنګه وکړو چې د هغې خو ډېرې مثلا میک راواخلو، داسې ردې بدې ویو، بیا چېرته سیاست باندې خبرې اترې کوو، یو مثبت او بهرحال د ده خبره دا ده چې څه پکار دي چې سوشل میډیا ته راځي. اول ځان پوهه کوئ، که په سیاست خبره کوئ نو ځان په سیاست پوهه کوئ، سټډي وکړئ، عمران خان سټډي کوئ، نواز شریف سټډي کوئ، زرداري سټډي کوئ. که په ادب خبره کوئ نو رحمان سټډي کوئ، خوشحال سټډي کوئ، کاظم خان شیدا سټډي کوئ. چې په کوم فیلډ خبره کوئ، که په کرکټ خبره کوئ نو یونس خان سټډي کوئ، شاهد افریدی. چې تاسو سره علم راشي نو د علم نه بعد بیا راځئ خبره کوئ. ابوبکر سوال کړی دی چې د نن سبا شاعر په خپلو لیکلو کې د زمانې نه څه غواړي او څه ورته وایي. سوال څنګه به د پښتون وطن نه حسد لرې شي؟ دا به داسې لرې کېږي چې موږ او تاسو محنت وکړو، د ځان نه شروع کړو، حوصله نه بیلو. که څوک بدې وایي، که کنځلې کوي، د هغې جواب هم مثبت ورکوو، حسد به داسې ختمیږي. صبر او شکر وباسو، په خپله برخه صبر وکړو چې څه دي دا ډېر دي، او چې څه نشته دی د هغې دپاره مثبت محنت وکړو، د بل خپې نه راکاږو بلکې په ځان کار وکړو. اسلام الدین یو ملګری دی وایي چې زه سوال کوم خو ما ته پته ده چې ته یې اګنور کې، جواب یې در سره نشته. آیا علي خان کوم غلط لفظ استعمال کړی و چې پښتون ته یا دین اسلام ته پې ټیس رسېدلی و چې ته د هغه سوشل بېعزتي په یو شریفانه انداز وکړه؟ که هغه یوه ګانه ډمتوب په نظم کې بدل کو نو دا خو ښه کار دی چې اوس به خلک د ګانې په ځای نظم وایي او د ګناه په ځای به ثواب کېږي. که جرت درکې وي جواب به لازمي راکړي. اسلام الدین صاحب د زما ورورې زړګیه، دې کې د جرت خبرې نشته دی، نه ته رستم پهلوان او نه زما سره لښکر دی، نه ته هندوستاني او نه زه پاکستاني یم چې موږ به جنګونه کوو. دا لهجه پسته پکاري، جرت راکوي او موږ کوم جنګونه کوو. ته زما ورورې دا سوال وکړو، تا وی اګنور کوم، نه اګنور کوم، هر سوال به جواب کوم، خو سوالونه ډېر دي. دا خبره وکړه زموږ د دغه ورور علي خان ته چې نوم واغست چې د کوم غلط لفظ استعمال یې زما وروره، ما خو دا نه دي ویلي چې د یا دین ته نقصان رسول دی یا پښتون ته. زموږ دا یو غضب هم دی، موږ ځان په خبره هم نه پوهه کوو، بس خبره شروع دا سوال به جواب کو، بیا به بس کو، دا خبره ډېره اوږدېږي. ما په هغه پسې بیخي خبره نه ده کړې، د هغه په ذات پسې، د هغه په غوږ پسې، د هغه په سترګه پسې، د هغه په ټوپۍ پسې، د هغه په مونځ اودس پسې. ما خبره دا کړې ده چې د تاریخ مشال کلام سره زیاتی کړی دی، دا ادبي خیانت دی. تاسو لږ وګورئ، علم پوهه حاصله کوئ، د علماو سره کښېنئ چې زما څه څیز تخلیق دی، زما امیجینیشن دی، دا زما انټلیکچوال پراپرټي ده، ما ځان په دې ستړی کړی دی. ته څوک یې چې ته راځې د هغې نه غوږ ووایې او خپه ووایې او هغه کټ کړې؟ بیا خو به هر سړی راځي او هغه به ځان له رد و بدل کې د خلکو په کتابونو کې، د خلکو چې کتابونه لیکلي، بیا به چې دا خو ما مسلمانول دا کتابونه. داسې نه ده زړګیه، د معاشرو خپل څه اقدار دی، څه ادب دی، څه اصول دی. د دې مطلب دا دی چې سبا به یو سړی راشي ستا حجره به روانوي او هلته به حجره جوړوي، وایي به چې جي دا خو زما زه دلته مسلمانه حجره جوړوم یا بل څه کومه. داسې نه دي ګلابه، د هر چا خپل حق دی، د هغه به احترام کوو.
د علي خان د سکلز به احترام کوو چې هغه په څه شي باندې پوهېږي، د تاریخ مشال د شاعرۍ به احترام کوو، د سجاد د کمپوز به احترام کوو. ما یوازې په دې خبره کړې ده او نن هم په هغې کلک په دلیل سره ولاړ یم. علي خان د دین هم خبره نه ده او د پښتو هم نه ده، د مسلمانۍ خبرې پسې هم نه کوو، د هغه خپل دین پوه شه، د هغه او د هغه خدای. خو په معاشره کې چې کوم سړی اړی ګړی جوړوي، لکه زه چې نن کینم او د بل چا شعرونه رااخلم او هغه پټوم او هغه ویم او خپل نوم پکې لیکمه، دا ډېر لوی خیانت دی. دا ما د هغه د تخلیق سره زیاتی وکړو، دا غلا ده، غلا په اسلام کې ناروا ده. دغسې دې ځوان د پردی تخلیق راغستی دی بغیر د تپوسه. تاسو ملګري په دې هم موږ نه پوهېږو چې امیجینیشن څه ته وایي، تخیل څه ته وایي. تخیل ستا وینه څکي، هغه ستا غوښه ویلې کوي، هغه دومره په ګرانه باندې تخلیق شوی. تاسو یو شعر راواخلئ، نو زه به هغه تیار شعر راواخلم او بیا به ځان له ټوټې وګنډم او بیا به وایم چې ما خو څه بد نه دي ویلي. د ټولو نه غټ بد دا دی چې د چا انټلیکچوال پراپرټي، د چا تخلیق، د چا فنپاره، د چا امیجینیشن، د چا تخیل ته راپټ کړي او هغه بې ځان په هغې باندې مشهور کړي. یا په خپل ګوره څومره مشهور کمپوزونه دي، زه به نن کینم او هر کمپوز به زه ویمه، نو په هغې به زه ځان مشهورومه. خو دا د هغه خلکو سره ادبي خیانت دی، هغو ته به کریډټ ورکوې نه بیا به هله خبره کې. زه اوس هم احترام لرم، تا ته هم لرم، اسلام الدین صاحب، علي خان ته هم لرم، بل ته هم، خو په معاشره کې د ښه او د بد تمیز به کوو، د اصلاح په بنیاد باندې به خبره کوو. د چا په ذات موږ خبره نه ده کړې، او که خبره کړې ده نو هم په دلیل مې کړې ده او په پسته لهجه مې کړې ده. دا مې نه دي ویلي چې ته غل یې او ته ډاکو یې او تا دا کړي دي او تا کې که جرأت دی او تا کې همت وي. ما ډېره ښکلې خبره کړې ده چې انټلیکچوال پراپرټي رایټس په دنیا کې یو څیز دی چې د چا څنګه چې ستا جایداد دی، ځمکه ده، ګاډی دی. ما دا خبره کړې ده تا نه چې څوک ګاډی اخلي او بیا وایي چې نه زه په دې ګاډي کې ځمه څلېښتو ورځو له یا چلې له ځمه یا سیروزې له، او تا نه تپوس هم نه کوي او دغسې په مخه کې، نو آیا ته به ګورې که نه ګورې زما ګاډی څه شو، چېرته لاړ؟ هغه به وایي چې نه ما خو دې کې مسلماني کوله. نو دا اختیار چا سره نشته دی چې هغه د شاعرانو کلامونه راواخلي بیا وایي چې زه دا کلام نظم ته بدلوم او نعت ته بدلوم. دا اختیار چا سره نشته دی. دا خو بیا دا ټول شاعران چې دي نو تاسو د هغو جذبات مجروحه کوئ، د هغو احساسات وجنئ. نو هر چا له کریډټ ورکول پکار دي، په معاشره کې د یو بل احترام پکار دی، تنقید په پسته لهجه د علم په بنیاد د دلیل په شکل کې پکار دی. دا سلسله به جاري وي، سوالونه ډېر دي، خبرې ډېرې کیدی شي، خو بیا هم ټول ملګري یاران دوستان یې ښکلی سوال کوئ، جوابونه به کوو، کینو به، ګپې شپې به لګوو او یو بل به د علم په بنیاد باندې په ښکلې لهجه کې پویه کوو. خوشحاله او بریالي راته اوسئ.